علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو نن د یوې نوې ویډیو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. دا ویډیو د موبایل د سکرین د رڼا په اړه باندې. د موبایل د سکرین رڼا په سترګو باندې اغیزه کوي، دې نه خو هر څوک خبر دی، خو بعضې هغه کسان چې د شپې له مخې موبایل ډیر زیات کاروي یا فیسبوک کاروي یا واتس اپ، نو د هغو لپاره ډیره ستونزه وي چې د موبایل له سترګو رڼا نه خپل سترګې سره کمته وژغوري. نو دې لپاره بعضې دوستان دلته پاس دا د برایټنس آپشن دا کاروي، خو د شپې چې دا هر څومره کم کې بیا هم کار نه ورکوي، یعنی د موبایل د سکرین رڼا په سترګه باندې بده اغیزه بیا هم کوي. نو د دې نه باید سره کم ته ځان وساتو. نو دوستانو دې لپاره یو اپلیکیشن په ګوګل پلی سٹور کې پیدا کیږي، باید نو هغه اپلیکیشن باید چې موږ تاسو انسټال کړئ. یوازې د هغې لپاره خپل پلی سٹور ته لاړ شئ. په پلی سٹور کې پاس په سرچ کې دلته مخکې نه ما سرچ کړی ده، خو بیا هم زه تاسو لپاره به سرچ کړم. پکس آف به ولیکئ، PIXOFF. نو تر ټولو پاس دا کوم اپلیکیشن چې راغی همدغه اپلیکیشن ده. دوستانو د اپلیکیشن ما سره مخکې نه سیو ده په موبایل کې، یعنی موبایل کې ما انسټال کړی ده، تاسو به اول انسټالوئ. نو ما سره انسټال ده، نو زه به یوازې اوپن کړم، خلاص به کړم. داسې کله خلاص کړئ دوستانو، په دې کې ډیر زیات دلته اپشنونه دي، یعنی تاسو ته دلته ډیر زیاتې حساب کتاب داسې تاسو پکې کولی شئ، یعنی ډیر زیات کار تر اخیستلی شئ. خو دلته یو هغه د نایټ فلټر، دا نایټ فلټر باندې تاسو کلیک وکئ او دلته اعلان دی دا انیبل فلټر. کله چې انیبل فلټر وکئ نو د موبایل سکرین رڼا به داسې شي، او نو تاسو به کولی شئ چې د موبایل خپل موبایل د سکرین له رڼا نه خپل سترګې وژغورئ، د دې له بد اثر نه. نو دوستانو هیله لرم چې دا ویډیو به ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. او دوستانو په یوټیوب کې د مونږ چینل چې PC یعنی پښتو چینل دا تاسو وینئ، چې تاسو په وړاندې ده دا چینل. دوستانو دلته به راسئ او په دې چینل کې دوستانو دغه سره شبکه چې تاسو په وړاندې ده دوستانو، دا شبکه دلته به سبسکرایب تڼۍ به کېکاږئ. نو دې سره به دا وي چې هر ویډیو داسې د موبایل په اړه باندې ډېرې ویډیوګانې زه د خپرومه، چې هغه کې د موبایل داسې بېلابېل چلونه او بېلابېل داسې ټپس او یعنی د موبایل نصیحتونه یې وګڼئ تاسې هغه پکې اچومه. نو د تاسو لپاره به د ګټې وړ وي. نو دعاګانې که مې یاد ساتئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.